دلته کې چې کله مونږ د انجن سیټینګ کوو نو زما د ملګري ویل چې ته پکې زما د 440 سپلی هم راوله. ما ورته ویل بېغمه سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن د ورځې د تقریبا څه نښه 10 بجې به مونږ ماشینان په چینچۍ کې اچولي. تاسو به لیدلی شئ. اوس به وایي چې تاسو چېرته روان یو. نو ویلاګس پوره وګورئ، پوره قصه درته کوم. د نور ملګري هم پکې ناست وو. دلته حسن خواله راتلم، هغه راله ګوډ راکړو، ویل خېجه چې ځو. بس مونږ د هغه ځای نه راروان شو. تاسو لیدلی شئ چې بدرګۍ سکول ته راورسېدو. په دې کې ما تقریبا د 10مه پورې سکول ویلی چې ډېر زیات مزېدار او ډېر زیات ښکلی ځای کې دی. د هغې نه چې راووختو بدرګۍ بازار ته راورسېدو چې زیاتر ویلاګ چې زما د بدرګۍ د بازار ذکر دی. د هغې نه پس دلته کې راځي تاسو لیدی شئ د توتی شهید چې د ارچن بازار ته نږدې راځي. په دې پل باندې چې کله مونږ وختو نو ډېره ښکلې ښکلې او خوندورې علاقې وې چې زه ډېر زیات خوشحاله وم، ځکه چې په کولاو ګاډي کې زه کله لرې سفر کوم نو زه پکې ډېر زیات خوشحاله یم. حسن به یې راته ویل چې ته ځان کلک که ویډیو خو جوړې خو هسې نه چې ښکته پرېوځې. دا د ارچن بازار دی، تاسو لیدلی شئ چې ماشاءالله سار ټیم دی خو دونه زیات رش پکې نشته دی. ولې د اختر 3مه 4مه ورځ هم ده خو مونږ روان یو کار له. خو دې د بل طرف ته مې چې وکتل د ارچن بازار نه راووختو نو دې ډاګونو ته راورسېدو چې په دې کې ماجر دي یا ګډبانې دي ما ته پته نشته دی، هغه پکې اوسېږي. د هغې نه پس دلته د لیچو باغونه راځي چې ډېر غټ غټ باغونه دي او ډېرې غټې غټې ونې یې هم دي. خو ښکلې علاقه ده. نو په دې وجه ما ویل راشه لږه شانته کې ویډیو پکې جوړه کړه. دلته هم د حسن بای کوم چې چینجي چلولې د هغه د انجنونو دوکان دی چې د دې ځای نه مونږ هر سړي له انجنونو په کوم ځای کې چې بجلي کار نه وي نو هلته کې مونږ به انجنونو په انجن باندې مشینان چلوو. حسن بای ته مال یو انجن پسې شاته ټوچین کا چیزو نو هغه پسې دا یو انجن ټوچین کو په چینجۍ پسې شاته چې بل پکې د رګړۍ ماشین پروت ملګري ته مې ویل ته خېجه چې روانېږو. بس مونږ ټول د سره د وړو تکبیرونو په چینچۍ کې کېناستو. د مندړي بازار ته تاسو لیدی شئ چې دلته کې راورسېدو. د حسن بای دوکان د مندړي بازار نه لږ ورخ دی چې کوم په کرایه باندې انجنې ورکوي. د مندړي بازار نه چې راووختو نو دا ښکلې ښکلې علاقې او د تاسو لیدی شئ د ښکلې ښکلې بازارونه مخې له راتلل چې زما ډېر زیات خوښ و. ټیکټر ماما هم پکې په ویډیو کې راغللې. نو بس د دې نه بس حسن بای راته ویل چې دې خوا ته خو نور باغونه هم دي. تاسو لیدی شئ چې د لوچو د خوبانو ډېر شنه او ښکلي باغونه دي. اوس دا کومه ټیکه چې موږ نیولې ده دا په 400 چیندي پل دی یا څه نوم داسې دی چې هغې کې مونږ نیولې ده چې سعودي عرب مسافر هغه مونږ سره په وټساپ باندې رابطه کړې وه. خو دلته چې تاسو لیدلی شئ نو ډېرې ښکلې علاقې دي او ډېر زیات مزایدار او خوندورې علاقې دي. خو دلته کې مونږ د 400 هغه غټې هدیرې ته راورسېدو. تر نن تاریخه پورې چا سر نه دی معلوم کړی یا ما نه دی معلوم کړی یا ما ته پته نشته. تاسو په کمنټس کې ما ته ویلی شئ. خو د هدیره چې کوم دی د روډ دواړو سایډو ته واقعه وه. د هغې نه پس چې راوسو د مالک سره مو په موبایل باندې رابطه کوله. مونږ ورته ویل ته مونږ ته لار سیده کوه، باقي پاتې در رسېدل زمونږ کار دی. هغه ویل صحیح ده. باچا خان چوک د چې کله راورسېدو د 400 چې کوم باچا خان چوک دی نو ډایرکټ مونږ د کلیو کور والا ځای ته راللو. دلته کې د رګړۍ والا کوم ټیکه مونږ نیولې هغه کور ته راورسېدلو چې ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزېدار کور یې جوړ کړی و. بس دلته پکې مونږ مشینان هر څه کوز کړی. تاسو لیدی شئ چې کنیکشن یې بس شروع کړلې. مونږ ویل چې کنیکشن یې ورته خو ما ویل چې اول درته دا کور وښیم کوم ډیزاینونه هر څه چې کړي نو دا دوی په پلسترو کې کړي نه چې په سیلینګ کې. نو ډېر زیات خوند یې کوه او ډېر زیات ښکلي ماربل یې کړي. دلته مونږ سیټینګ هر څه وکړل د انجنو او د ملګري مې ویل چې ته پکې زما د سپلی هم راوړو. نو ما ورته ویل بېغمه چې سپلی مې هم درله پکې راوړولې. بس تر دې چې مونږ د بل ملګري کار شروع کو لاندې په ماربلو کې 3D ډیزاین کړو. زما ډېر زیات خوښ و. ډېر نن سبا ډېر زیات په ټرینډینګ کې 3D ډیزاین روان دی چې کوم په دغه کې دی په ماربلو کې هر یو سړی خوښوي چې یاره مونږ 3D ډیزاین وکړو. نو زما د بل ملګري چې کله ستړی شو نو ما ورته ویل راکړه چې زر له اوس دا ما درکړم. هسې نه زما دا پینځ وایي چې دلته چل نه ورځي که څنګه صرف ویډیوګانو ته تکړه شوی دی. نو دلته کې زه ماشین هم چلولی شم. ما له د رګړۍ چل راځي ځکه ته ما ماشین واغست او چلول مې شروع کړل. دا نه چې زه صرف یوازې ویډیوګانې جوړم. د شپې ناوخته شو د دې بل ملګري سره مې ګپ شپ لګو. هغه راته ویل چوټي نه کې. ما ورته لږ صبر وکړه. هغه بل ملګري کار شروع کړی دی چې دا کار مونږ په 2 ورځو کې ختم کړو ځکه چې د اختر په 3مه دې کار له مونږ راغلي وو. د شپې ډېره زیاته ناوخته شو. دی بل راته ویل یار بس کوي که نه. ما ورته ویل صحیح ده. بس انورعلي ته آواز وکړه چې راځه ځو. بس هغه ویل لږ صبر وکړې چې دا پیلینګ وکړو. بس هغه سیمټ را پاسته کړل او په دې کې مونږ پیلینګ کوو ځکه چې دا کار به انشاءالله مونږ سبا ختمو. تر دې چې مونږ د خوب ټیم شو دوی رالل دلته په حجره کې لډو شروع کړو. زه پکې هغه سیټ ته کېناستم ځکه چې ما له خوب راتلم. ما ورته ویل یاره زه به ویده شم. په دې ځای کې زه خپل ویلاګس ختم کړم. ملاویږو.